سلام درنښت او مینه د سکون رادیو خوږو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې کتونکو ستړي مسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادعوت کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. د نن خپرونه کې بیا هم خوږژبی شاعر ښاغلی صدیق الله پرهار صاحب میلمه دی. هیله دا ده چې زموږ دا خپرونه د پای تر شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی پرهار صاحب، تاسو ته هرکلی. ژوندي اوسئ صاحب، قربان سم جار سم. تاسو ته او ستاسو د پیجن لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ښه به یاست. ډېره زیاته مننه کور مودان ښاغلی پرهار صاحب چې زموږ بلنه مو قبول کړله او خپرونې ته مو ځان حاضر کړ. که وپوښتو ښاغلی صدیق الله پرهار څوک دی، چیرې زیږېدلی، څومره زده کړې ترسره کړي دي، ستاسې د ژوند په اړه که لږ څه پوه شو؟ مننه صاحب، زه خو ډېر وخت مهاجرت کې تېر کړی دی. ګرد جنګل سیمه کې مو ډېر عمر هلته تېر کړی دی، زیږېدلی هلته یو. تعلیم په اړه د 12 ټولګي څخه فارغه شوی یم. نو پوهنتون ته مو په راتلونکي کې آمادګي ته انشاءالله پوهنتون به ډېر ښه. ښاغلی پرهار صاحب، مخکې مو یادونه وکړل چې شعرونه لیکي او شاعران یاست. موږ او درانه اورېدونکي او لیدونکي مو د شعر سره مینوال دي او هغوی کیدای شي ډېرې اورېدونکو او لیدونکو اورېدلي او لیدلي وي، البته مشاعرو کې. که وپوښتو ښاغلی پرهار ولې شعر لیکلو ته مخه کړل یا ولې شعر لیکل راپیل کړل، لامل څه و؟ ان صاحب، زما د ادبیاتو سره ډېره مینه وه. ښه. له ډېر کشرتوب څخه چې زموږ سن ډېر کشر و، زما د ادبیاتو سره ډېره مینه وه. ډېر کتابونه مې مطالعه کړي دي. اخر دغه د ادبیاتو مینې زه دې ته احتیاط کړی یم چې زه یو غزل ولیکم. غزل ولیکې، شعر ولیکم. ښه، ډېر ښه. غزل به در څخه واورو ښاغلی پرهار. غزل به یو غزل در سره شریکه کوم چې څه خوښ شي. ارشاد. مرګه ناقراره راته وګوره، ځوان یم خدای لپاره راته وګوره. مرګه ناقراره راته وګوره، ځوان یم خدای لپاره راته وګوره. څومره ښایسته. مینې لیونی کړم تا ته راغلم، یو ځل خو نګاره راته وګوره. موږ خو ناپوهان وو، هېڅ په پوه نه سوو، ځوانه ته یو لاره یو ځل بیا. موږ خو ناپوهان وو، هېڅ په پوه نه سوو، ځوانه ته یو لاره راته وګوره. ستا له دنګو غرونو نه یې زار شمه، ای د کابل ښاره راته وګوره. ستا پرهار په تا پسې پرهار، ای د پرهار یاره راته وګوره. ستا پرهار په تا پسې پرهار، ای د پرهار یاره راته وګوره. څومره ښایسته. ښاغلی پرهار صاحب، څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ ان صاحب، تر 100 مې ډېر غزلونه لیکلي دي. له ډېر وخت څخه په غزل کار کوم. غواړم نوې زیرې به دغه وي زما لپاره. زه اوس غواړم چې نظم ته کار وکړم. د نظم په فورم کې شعر ولیکې. ښه. که دا هم وپوښتو، مخکې مو یادونه وکړه چې شعرونه مو تقریبا تر 100 پورې دي یا زیات و کم. ټول غزل دي؟ ټول غزل. چاپ کتاب خو نه لرئ؟ نه، چاپ کتاب نه لرم ان صاحب. دغه 100 غزلونه ښاغلی پرهار په څومره موده کې کښلي دي یا لیکلي دي، څومره وخت کې؟ ان صاحب، زما د غزل شعر چې ما لیکي، د شعر څخه مې ډېر وخت کېږي. تقریبا موږ هغه وخت چې ما شعر اول شعر لیکي 8 سیم کې و چې ما اول غزل لیکلی دی. تقریبا 93 سنه و یا به 92 سنه و. زیاته کم نه کاله، 10 کاله تقریبا. 10 کاله. د ډېر کشرتوب سره زما د شاعري سره علاقه. غزل به بیا هم د ښاغلي پرهار څخه واورو. یو بل غزل به هم در سره شریک کړم. ارشاد. په دې چې دا غزل مو را سره خوښ شي. مهرباني. ان صاحب، هغه ټوټې په وینو چې نسکور وختي، پښتونه واوره دا ټوټې د کور وختي. هغه ټوټې په وینو چې نسکور وختي، پښتونه واوره دا ټوټې د کور وختي. هغه سړی چې زما مرګ ته آماده ولاړو، که درته ووایم ملګرو هم یې ورور. هغه سړی چې زما مرګ ته آماده ولاړ و، که درته ووایم ملګرو هم یې ورور وختي. څومره خوشحاله شوم، څو شپې مې په خوښۍ تېرې شوې چې پنجابۍ په خپل قولونو کې مختور وختي. څومره ښایسته. د شاعرۍ په ژبه پوه نه دي که څه ووایم، د شاعرانو خو ولا د زړګي زور وختي. هغه پرهار چې په زړګي باندې پرهار و، هغه پرهار دی په زړګي باندې ټکور وختي. هغه ټوټې په وینو چې نسکور وختي، پښتونه واوره دا ټوټې ورور وختي.
ښه ډېر ښایسته ښاغلی فرهار صاحب. د ورځني ژوند په اړه که وپوښتو ښاغلی فرهار د دې تر څنګ چې شعر لیکي شعر و شاعري کوي ورځني بوختیاوې مو څه دي ورځنی ژوند ده؟ ان صاحب اوس خو فعلال یو سنټر ته ځم. ښه زده کړو باندې بوخت په زده کړو بوخت یم. ډېر عالي ډېر ښه. د پوهنتون دپاره امادګي نیسو د دغه امادګي په درس اخته یم نور خاص کاري بوخت نه یم. ښه حتما به فرهار د دې خپل شعر د ویلو لپاره په مشاعرو او ادبي مجالسو او غونډو کې هم ګډون کوي که څنګه؟ او بالکل په ډېرو غونډو کې مو ګډون کړی دی. زموږ ادبي بهیر کې بیا موږ سیسه د رڼا ادبي ټولنه بالکل په ډېرو داسې مشاعرو دغه کې مې ګډون کړی. ډېر ښه. ښاغلی فرهار صاحب په ادبي ناستو کې یا په ادبي مجالسو او غونډو کې ګډون کول د یو شاعر لپاره څومره مهم دي او څومره دی په دې برخه کې قوي کېږي یا خپل په برخه کې پرمختګ کوي څومره ورته اړین دي تر څو په داسې مجالسو کې ګډون وکړي؟ صاحب زه د یو شاعر دپاره دغه ډېر پرمختګ بولم چې دی په یو ځای کې بلنه اخلي او هلته ځي. دغه د ده دپاره تجربه کېږي چې د بل د شعر څخه زده کړه کوي او نور هم د شعر په مخ ته ځي، نور هم د شعر په ادب کې مخ ته ځي. دا د یو شاعر دپاره ډېره مهمه ده. صحیح. که بیا هم وګرځو هغه ستاسې د شعرو برخې ته تاسې مخکې یادونه وکړل چې 100 تقریبا شعرونه مو زیات و کم لیکلي دي. ښاغلی فرهار د دې 100 شعرونو محتوات یا موضوعات مو کومې برخې ته ډېر ځانګړي سوي دي چې هغوی مثلا یو برخه ډېر پکښې د کار هرخیزه موضوعات مو پکښې راخیستي دي؟ زما شعر ډېر ما حماسي بیتو ته کار کړی. حماسي ډېر دي راسره. خپل په غزلونو کې وطني شعرونه هم راسره دي. عشقي به هم وي خو حماسي شعرونه زما سره ډېر. ډېر ښه. هلمند کې موږ ښه شاعران لرو، د هیواد په سطح ښه شاعران لرو. د چا هغه سبک یا سبک یا لاره تعقیبوئ یا مثلا د چا شعرونه ښه خوند درکوي چې غواړئ د هغه ډول شعرونه ولیکئ یا که یې اورئ د هغه شعرونه لولئ یاستې د هغه کوم شاعر دی چې تاسې ته یې غزلونه یا بیتونه ښه خوند درکوي یا اشعار یې خوند درکوي؟ شعرونه خوند صاحب زه د ډېر کتابونه مطالعه کوم خو شاهنواز باقر صاحب، شاهنواز باقر، درویش درانی صاحب او داسې استادانو کتابونه مې ډېر کتلي دي. ښه. او دغه لار مې ډېر کتلي دي او ډېرې مطالعه کوم. شاهنواز باقر او ښاغلی درویش درانی صاحب خو د پښتو د اوسني وخت هغه ستوري شاعران دي، د معاصر ادب ځلانده څیرې دي. ډېر ښه انتخاب لري. ښاغلی فرهار صاحب غواړاست چې مثلا کتاب مو چاپ سي او دا مو هیله ده، که مو هیله وي نو په دې برخه کې د کوم مشکلات سره به نه یاست مخامخ، مثلا اقتصادي مشکلات او دې ته ورته نور؟ موږ چې پوښتنه کله کله کوو ډېری شاعران وایي چې مثلا موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، تاسې که هغه خپل حال راسره شریک کړئ؟ ان صاحب زه خو کتاب ته خو اوس مې په دې خاطر زړه نه دی ښه کړی چې حالات اوس داسې جوړ شوي دي چې زیات خلک د مطالعې دون شوق زیات علاقه نه لري. بیا هم خو کتاب مې تر اوسه پورې آماده کړی هم صحیح آماده نه دی، بیا مې کره کتنې ته نه دی سپارلی. نو په دې برخه کې هغه وبخښئ. بالکل زما پوښتنه بشپړ ځواب نه سوله. اقتصادي برخه کې حتما ستونزې مشکلات به وي ځکه اوسني وخت کې شاعران ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. نو یو څه دغه ستونزه هم دی چې دا کتاب تر اوسه پورې همداسې پاتې دی. ښه هیله ده دا ستونزه حل سي او په دې برخه کې مسؤل کسان او په خاص ډول تجاران توجه ډېره وکړي. ښاغلی فرهار وروستۍ برخه کې د وروستنۍ پوښتنې په ډول که سپارښتنه مو نوو شاعرانو ته څه ده یا هغوی ته مو لارښوونه څه ده تر څو څه ډول شعر ولیکي، څه ډول کولی شي چې د هغوی څخه ښه شاعر په آینده کې جوړ سي او ټولنې ته خدمت وکړي او د یو ښه شاعر په نوم په ټولنه کې یاد سي؟ ان صاحب ډېره په زړه پورې پوښتنه وه. ان صاحب د یو شاعر دپاره که چیرې هغه وغواړي چې شعر ولیکي او د ادب په لار راپیل کړي د دې دپاره مطالعې ته ډېر ضرورت باید یو شاعر ډېر مطالعه وکړي، مطالعه ولري، باید په دې پوه سي چې شعر سره کم لیکل کېږي، شعر کم حد لري، په کم حد کې لیکل کېږي چې وزن جوړښت باندې ځان پوه کړي، قافیه باندې باید ځان پوه کړي چې په شعر سره کم لیکل کېږي او دی باید مطالعه ولري. صحیح. ډېر زیات مننه ښاغلی فرهار. وروستي بیتونه در څخه اورو بیا به مخه ښه وکړو. وروستي بیتونه به درته وایم ان صاحب
تکرار شوي به هم وي، ما په ډېر ځایو کې هم ویلي د هغوی څو ارشاد در سره شریکم. ارشاد. لکه یوسف چې زلیخا سره خبرې کړي داسې مې زړه له خپل اشنا سره خبرې کړي. لکه یوسف چې زلیخا سره خبرې کړي داسې مې زړه له خپل اشنا سره خبرې کړي. زړه ونو څه وکړم مجبوره سومه ورغلم نن مې له هغه بېوفا سره خبرې کړي. نن مې د هغه بېوفا سره خبرې کړي. کلونه پس یې راته وویل چې ستړی مه سې، کلونه پس مې له یو چا سره خبرې کړي. ان صاحب کلونه پس یې راته وویل چې ستړی مه سې، کلونه پس مې له یو چا سره خبرې کړي. له زړه له درده مې څه نه ویل، مسکی شوم ورته هغې په سترګو کې له ما خبرې کړي. څومره ښایسته، همدومره. ډېر زیات مننه. کور دې ودان. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې کتونکو نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره وه.